بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی په انډوپلازمیک ریټیکولم باندې. صحیح ده. انډوپلازمیک ریټیکولم د 9 کلاس د بایولوژي نه په چپټر نمبر 4 کې څه ټاپک دی؟ انډوپلازمیک ریټیکولم. ها، انډوپلازمیک ریټیکولم. اوس به مونږ دا ښه په تفصیل سره انشاءالله ډسکس کوو او پیژنو به چې انډوپلازمیک ریټیکولم دا کومه ارګانیل چې په سیل کې دا څه ته ویلی کېږي. صحیح ده. خو د ټول نه اول خو به مونږ دا انډوپلازمیک ریټیکولم د ټرمینالوجي چې کومه ده دا به وپېژنو. ټیک ده. ښه، په دې کې دی یو انډو ټکی، بل دی پلازمیک، بل دی ریټیکولم. د انډو مطلب دی انسایډ. انډو مطلب څه دی؟ انسایډ. ټیک ده. د انډو مطلب څه دی؟ انسایډ، دنده. پلازمیک دی بل پکې ده. پلازمیک اصل کې د سیل ممبرین د سایټوپلازم سره څه دی؟ ریلیټډ دی. سایټوپلازم د دې سره لږه ریلیټډ دی. او بل چې کوم ټکی دی هغه دی ریټیکولم. ریټیکولم. ټیک ده. ریټیکولم څه ته ویلی کېږي؟ چې نیټورک لایک، نیټورک ته ویلی کېږي. نیټورک لایک داسې د نیټورک په شانتې چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ ریټیکولم. ښه، نو اوس به مونږ د دې پوره ډیفینیشن وکړو. صحیح ده. دا به وپېژنو انډوپلازمیک ریټیکولم. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channel. څنګه تعریف شو؟ network of interconnected channel. دا یو نیټورک دی. څه شی دی؟ نیټورک. نیټورک څه ته ویلی کېږي؟ جال ته. انټرکنیکټډ، آپس میں جڑے ہوئے، آپس میں جڑے ہوئے چې یو بل سره کنیکټ شوي. چینل ویلی کېږي لارو ته، راستې. صحیح ده. نالی چې ورته ویلی کېږي. دا یو نیټورک دی په سیل کې دنده د داسې لارو چې هغه یو بل سره کنیکټ شوي دي. مطلب داسې نه دی چې بیا یوه لاره یو ځای کې کټ شوه، دا بله په بل ځای کې بلکل یو شانتې څه دي؟ کنیکټ شوي دي. لکه زه تاسو ته اوس دې ځای کې یو ډایګرام چې کوم دی ډرا کړمه که نه، یا دغه دی کتاب دا چې کوم دی د کتاب دې ته غوږ کېږدئ. صحیح ده. ښه، دا تاسو وینئ دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی. دا دې ځای نه چې داسې دا شروع شوې ده که نه، دا یوه لار ده. وینئ دا یوه لار شوه، دا بله لار شوه، دغه شانتې دا بله لار شوه. خو که دې ته مونږ خیال وکړو دا انټر کنیکټډ دی، هغه داسې دی چې دا لار داسې شروع شوې ده، دا بیا کټ شوې نه ده. په دې ځای کې داسې دا لار شته دی، بل دغه ته شروع شوې ده داسې. دغه شان دا هم بیا کټ نه ده، خو دې سره دا کوزې غاړې لار چې دا شروع شوې ده، داسې همدغه داسې کوئ سټرکچر دی. دا ونسته داسې سې کوه لکه دا. دا ما یوه لار وویسته. ټیک شوه. نو دا انټر کنیکټډ ده د هغه بلې لارې سره. هغه بله لار داسې ده بیا. دغه شان کې دا څه دی؟ انټر کنیکټډ چینلز دي، دا لارې دي. دې ته ویلی کېږي انډوپلازمیک ریټیکولم. صحیح ده. ښه، اوس دا څنګه دی په سیل کې؟ نو په سیل کې دا داسې دی. ګوره مثال په طور دا ما یو سیل واخیست، غټ چې دی، دا یو غټ دی. دې کې ډایګرام خو ماشاءالله زه ښه صحیح ټیټ وباسمه. دې ځای کې دې خو هغه ورته کېدی، دا پکې ته دی مونږ سره نیوکلیس. د دې نیوکلیس نه داسې یو دغه شروع شو دی، تر دې سیل ممبرین نه پورې راغلی، داسې لارې دي. داسې دا لارې څه دي؟ شروع شوي دي، سټارټ شوي دي. تر دې سیل ممبرین نه پورې داسې یو انټر کنیکټډ چینلز دي، لارې دي چې هغې ته ویلی کېږي انډوپلازمیک ریټیکولم.
دا مونږ سره څه شی دی اندوپلازمیک ریټیکولم. ښه اوس د اندوپلازمیک ریټیکولم مونږ سره دوه قسمونه دي. ټیک ده، څو قسمونه دي؟ دوه. یو ته ویلی کېږي سموت اندوپلازمیک ریټیکولم. لاول زه ولیکم چې 2 ټایپس دي. د خیره سره 2 ټایپس. یو ته ویلی کېږي سموت اندوپلازمیک ریټیکولم، سموت اندوپلازمیک که نه راځي پکې ته نو غږ کوه که نه سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې په اسانو کې دې ته SER هم ویلی کېږي شارټ کټ. او دویم چې کوم دی هغه دی رف اندوپلازمیک ریټیکولم. رف اندوپلازمیک ریټیکولم RER. ښه اوس به دا رف دا دواړه به چې کوم دی مونږ انشاءالله ښه ښکلې په اسان طریقه باندې اوس څه کوو ډسکس کوو به وایو به. لاول نه راځو سموت اندوپلازمیک ریټیکولم ته. صحیح ده، SER شارټ کټ. نور پیپر کې به SER دا شی به نه لیکئ، صحیح پوره دغه به لیکئ سموت اندوپلازمیک ریټیکولم. ټیک ده. دې ته سموت اندوپلازمیک ریټیکولم ولې ویلی کېږي؟ ګوره دې خوا دې ته سموت اندوپلازمیک څه کې ویلی کېږي چې د دې سموت اپیرنس دی. سموت اپیرنس دی. دې ته که ته وګورې که نه د بلکل هموار دی. څه دی؟ هموار دی. نو ځکه دې ته ویلی کېږي څه شی؟ سموت اندوپلازمیک ریټیکولم. ولې دا سموت دی؟ دا د دې وجه دا ده چې بیکاز it lack ribosome. په دې باندې رایبوسوم نشته دی. نو چې نشته دی د دې د وجې دا بلکل سموت دی، هموار دی. صحیح ده. ښه داسې دا اوس چې کوم دی مونږ سره څه و اندوپلازمیک ریټیکولم و. په دې کې دا یو طرف دې کې د څه حصه به داسې چې هغې باندې به داسې دانې وي داسې، خو دلته کې یو طرف به داسې هغه بلکل څه هموار وي. په هغې باندې بلکل رف به دغه به ښکارېږي، سموت به ښکارېږي، هموار به ښکارېږي چې هغې ته مونږ وایو سموت اندوپلازمیک ریټیکولم. ټیک ده. یوه خبره مونږ هېره کړه هغه ده چې په دې ځای کې دا چینل چې کوم جوړ شوی دی که نه دا مثال دا یا بل دې ځای کې دا را دې خوا که ته دا کتاب ښه دا چې کوم داسې کوه دې ځای نه واخله دا دغه چې کوم دی که نه داسې دا چې تل دی په هاخوا نو دې کې د یو دغه ته بیا ویلی کېږي سیسټرني. صحیح ده. یو دې دغه ته داسې څه ویلی کېږي سیسټرني. دا ونیسه څه ویلی کېږي دې ته سیسټرني. ښه سموت اندوپلازمیک ریټیکولم خو مونږ وپېژند څه ته ویلی کېږي هر هغه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغې باندې رایبوسوم نشته دی او سموت اپیرنس یې دی. د دې اوس نه خپل کارونه دي. صحیح ده. کوم کارونه یې اوس به هغه چې کوم دی مونږ وایو ښه ښکلی فنکشن یې وایو. فنکشن کار ته ویلی کېږي. فنکشن د ده څه دی؟ د ده ډېره هم کار دی. لیپیډ فارمیشن لیپیډ جوړول اصل کې د ده کار څه دی؟ لیپیډ چې څومره دي د دا جوړول د چا کار دی؟ سموت اندوپلازمیک ریټیکولم. دویم کار د ده څه دی؟ ډیټاکسیفیکیشن ویلی کېږي که نه زهریلی اثر کو ختم کرنا. مطلب دا دی که چېرته اوس مثال په طور باندې سیل چې کوم دی دې ته خو هر قسم څیز دنده تلی شي یا په دې سیل کې داسې یو څیز دی زهریله څیز دی نو دی لګي هغه زهریله څیز هغه زهریله اثر یې څه کوي؟ ختموي. خو د دې مطلب بلکل دا نه دی چې تاسو چې دی اوس مثال په طور باندې یو کس پکې ته زهر څښلي او هغه وایي چې اندوپلازمیک ریټیکولم دی سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه زهریله اثر ختموي نو زهر څکاسي دغه یې دی ختموي. نو که دغه شان کې زهر تاسو وڅښل نو بیا به لتې خنې پراته یی خپې به غوځولي. دا سیل چې کوم دی
دې کار کوي خو تر یو حده پورې زهریلا اثر ختمي خو تر یو حده پورې خو بالکل د دې دا مطلب نه دی چې سړی به بس زهر څکي او هغه اثر به یې دې څه کوي ختموي صحیح ده دا د کار شو ډیټاکسیفیکیشن دریم کار یې څه دی ترانسپورټ آف مټیریل ترانسپورټ آف مټیریل ترانسپورټ آف مټیریل څه ته ویل کېږي چې د یو څیز دی مثال په طور باندې هغه دنده نیوکلیس ته لیږل غواړي یا د نیوکلیس نه بهر سیل ته رالیږل غواړي دا کار هم د چا دی سموت انډوپلازمیکو ریټیکولم دی صحیح ده اوس چې کوم بل قسم دی د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه دی رف انډوپلازمیکو ریټیکولم صحیح ده رف انډوپلازمیکو ریټیکولم په دقه ځای کې به یې راولو اوس ښه رف انډوپلازمیکو ریټیکولم دا به اوس وایو چې دا څه ته ویل کېږي دا چې کوم دی دې ته که ته وګورئ دا رف غوندې ښکارېږي څه شی ښکارېږي رف څه ته وایي نه هموار یو شیز هموار وي نو هغه سموت وي یو څیز هموار نه وي نو هغه څه وي رف وي دا رف دی دا اوس ولې رف دی ډیو ټو presence of څه شی رایبوزوم رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی دا رف دی ولې دی ځکه چې په دې باندې رایبوسوم دی رایبوسوم څه شی دا ګرینولر سټرکچر دی په دې باندې انشاءالله لیکچر چې کوم دی ریکارډ کوو موږ هسې هم ارګنلي چې دی شروع کړی دي دغه کې به بیا ښه وپېژنئ خو اوس فلحال دومره وپېژنئ چې رایبوسوم څه شی دی دا داسې ګرینولر سټرکچر دی دانېدار غوندې سټرکچر دی ټیک ده دا چې په رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې دی نو هغه یې هم رف څه کړی جوړ کړی دی ځکه دانې غوندې دي ښه دې ځای کې دا چې اوس کوم دی که نه دا دانې چې دي په دې دغه باندې دا ولې دی ځکه دې همدا څه دي له پاسه رایبوسوم دي نو دا یې رف دغه کړلی دا د دغه قسم دی د انډوپلازمیکو ریټیکولم د دې کار څه دی اوس فنکشن د دې وایو فنکشن چې کله مو رایبوسوم ووایي تاسو ته به نوره پته هله ولګي خو رایبوسوم کار دا دی چې دی پروټین تیاروي صحیح ده پروټین څنګه تیاروي چې کله مونږ پروټین وخورو نو هغه ډایرکټ چې سیل ته د وینې ته نشي تللی هغه مات شي امینو اسید ته نو دا رایبوسوم چې کوم دی نو دغه امینو اسید رایو کوي په دې سیل کې بیا ترې دغه جوړوي پروټین جوړوي خو مختلف قسمه پروټین جوړوي دی رایبوسوم دی په دې انډوپلازمیک ریټیکولم باندې هم دی نو کار یې څه شو د رف انډوپلازمیک ریټیکولم پروټین سینتیسیس پروټین تیارول دی اوس پروټین څه کوي تیاروي خو اوس مثال په طور باندې دا دغه چې کوم دی که نه رایبوسوم دی خو په دغه باندې له پاسه دی په انډوپلازمیک ریټیکولم باندې له پاسه دی د انډوپلازمیک ریټیکولم ته دنده څنګه راغی د دې مثال دا داسې دی ګوره اوس ورته مثال په طور باندې بره دې ځای کې دا یو سیسټر دی مثال په طور باندې څه کړله راغستې ده د رف انډوپلازمیک ریټیکولم دې ځای کې په دې باندې یو هول ونته دی ټیک ده دې ځای کې څه دی رایبوسوم دی دې ځای کې دې رایبوسوم یو دغه تیار کړو مثال په طور باندې اوس پروټین یې جوړ کړو ټیک ده دا پروټین دې ځای کې دی دا دې ځای کې په دې هول باندې دې ځای کې دې ته راشي دلته کې ده نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې مثال تاسو ته څوک ووایي چې رایبوسوم خو په انډوپلازمیک ریټیکولم باندې دی دې دنده څنګه راځي تاسو ورته وایئ چې دې دغه کې چې کوم دی څه یو وړوکی باندې سوری وي او په هغې باندې دا دغه دنده راتلی شي پروټین چې دی دنده راتلی شي نو تر نن ورځې پورې دا لیکچر چې دی دا څه دی پوره دی ټیک ده او بل چا کې کله کېږي